د ونو بوټو ای د ځمکې او اسمان خالقه، د ونو بوټو ای د ځمکې او اسمان خالقه، دغه روان ژوند مې کړه ته راته آسان خالقه. د ونو بوټو ای د ځمکې او اسمان خالقه، دغه روان ژوند مې کړه ته راته آسان خالقه. وجود مې درد نیولی روح مې هېڅ سکون نه لري، وجود مې درد نیولی روح مې هېڅ سکون نه لري، که غږ مې اورې خیر دی ته مې شه درمان خالقه. او د ځمکې ښکلی رنګ زموږ په وحشت ډېر بدرنګ دی، د ځمکې ښکلی رنګ زموږ په وحشت ډېر بدرنګ دی. انسان په وینو باندې سور دی د انسان خالقه، د ځمکې ښکلی رنګ زموږ له وحشت ډېر بدرنګ دی. انسان په وینو باندې سور دی د انسان خالقه. او که موږ په دغه نړۍ حق د زندګۍ لرونو، که موږ په دغه نړۍ حق د زندګۍ لرونو، له جنګه پاک کړې دغه خوږ افغانستان خالقه. او رڼا خوره شوه کتابونه هم په مینه لولم، رڼا خوره شوه کتابونه هم په مینه لولم، د شکر ځای دی چې څراغ مې شو روښان خالقه، د شکر ځای دی چې څراغ مې شو روښان خالقه. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، الله دې وکړي چې ټول به رک او روغ اوسئ. درنو لیدونکو ادبزار خپرونې ته مو زه ظاهر څراغ یو ځل بیا هرکلی کوم. له خپل څښتن تعالی څخه ډېر شکرګزار یم چې یو ځل بیا مو کره کړه او ستاسو په چوپړ کې شوم. درنو لیدونکو د دې اونۍ د خپرونې میلمنه مو تکړه لیکواله او همداراز شاعره، داسې نجلۍ چې هم په پښتو او هم په دري ژبه شعرونه لیکي. اصلي ژبه یې دري ده خو په پښتو ژبه هم پوهیږي، زده کړې هم په پښتو ژبه کړي دي. د ادبزار خپرونې د دې اونۍ میلمنه مو لیکواله او شاعره عادله عظیم ده. اغلې عظیم ستړي مه شئ، ادبزار خپرونې ته بخیر راغلی. ډېره مننه. به نام خدای بزرگ و عرض سلام و درود خدمت عزیزانی که ما را بیننده هستند و همچنان خدمت شما سرخ صاحب و دوستانی که با ما همکار هستند. ډېره مننه اغلې عظیم. زه به خپرونه له دې ځای نه شروع کړم چې عادله عظیم څومره وخت کېږي چې په پښتو ژبه شعر لیکي؟ نورې خبرې وروسته دي، هغو ته به بیا وروسته راځو. درست است. بنده از وقتی که علاقه‌مند ادبیات شدم و دوست داشتم بنویسم، از زمان علاقه و اشتیاق ما در بخش پشتو بسیار بود و از همون زمان ممکن از ابتدایی ترین کارهای ممکن پشتو بوده باشه. همون زمان هم پشتو می نوشتم هم دری و حالا بیشتر دری می نویسم. ډېر عالي. د دې راز نه مو خبر کړئ چې ولې په پښتو ژبه مو لوړې زده کړې کړې دي. زه خبر یم چې لوړې زده کړې مو د پښتو پوهنځی لوستن، داسې ده که نه؟ نمیفهمم که این خبر از کجا بوده، ولی طور دیگه حرف که ما جامعه شناسی خواندیم ولی در بخش پشتو تدریس کردیم ولی نخواندیم خودمون. یعنی یوازې په پښتو ژبه مو تدریس کړی دی. بله. ډېره مننه. ځینې وایي چې زموږ دري ژبې ورونه چې پښتو ژبه ډېره سخته ده، دا چې تاسې هم په پښتو ژبه باندې پوهېږئ او په پښتو ژبه باندې تدریس ورکوئ که نه، له دې نه راته ووایئ چې آیا دا خبره هم رښتیا ده چې پښتو ژبه سخته ده؟ تر یو اندازه پورې خو سمه ده، دا زما تجربه هم وه، ځکه که پښتو اسانه وي نو ډېر خلک به زده کوي، خو زموږ دري ژبو ته لږ غوندې سخته کار ده، خو هر رنګه چې وي خو ما زده کړي دي تر اوسه. یعنې که وغواړو که نه پښتو ژبه ډېر اسانه زده کولی شو؟ که مینه وي. که مینه وي. ډېره مننه. د پښتو او دري ژبې راځو دې ته چې په پښتو او دري ژبې د شعر په برخه کې تاسو خپله یوه میرمن یې، ټولنه ښه درک کوئ، ګورئ، ادبي غونډو کې به هم ګډون کوئ. زه مو له سوشل میډیا نه تعقیبوم. په پښتو همداراز په دري ژبه کې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې څنګه ارزوئ؟ د پخوا په پرتله څومره ښه والی پکې راغلی؟ څومره مو په دې برخه کې پرمختګ کړی؟ خوشبختانه وقتی ما به تاریخ ادبیات ما میبینیم متوجه میشیم که زنها در تاریخ ادبیات
نقششان متاسفانه کمتر بوده. شاید هم به دلیل های ساختاری بوده، دلیل های اجتماعی است، دلیل های دینی و برداشت های از دین است. این مسائل اکثرا زنها را باز داشته از فعالیت و حضورشان در بخش ادبیات. ولی خوشبختانه در زمان معاصر ما میبینیم که زنها در بخش متفاوت بالخصوص در بخش ادبیات خودشان فعالیت داشتن و خوشبختانه موفقیت های زیاد هم به دست آوردن. ولی فعلا میشه گفت رنگ و نقش زنها در بخش ادبیات فعلا پررنگتر است، هم در بخش پښتو و هم در بخش دری خوشبختانه. او دغه د تیرو 12 لسیزو کوم چیرته 12 لسیزو ته راشو په دغه کې ستاسو پند باندې ستاسو یو نوي پیغله یې او همداراز به مو په دغو غونډو کې به مو هم ګډون کړي د څو کلونو تجربو په اساس دا خبره کولی شئ چې څومره پرمختګ مو کړی دی؟ وقتی ما متوجه سقوط حکومت طالبان میشیم یا رژیم طالبان، پس از او وارد جهان دموکراسی میشیم یا خصوصا وقتی حکومت کرزی برقرار میشه ما متوجه هستیم که خانم ها در بخش متفاوت میتونن وارد اجتماع شوند و بالخصوص خوشبختانه که در بخش ادبیات و این مسئله جنگ که مبنای مهاجرت ها و خشونت های بسیار زیاد هم شده، باز هم یک از برآیندهای خوبی هم این جنگ داشته، متاسفانه که یک از برآیند کوچک خوبی هم داشته، ای که ما در مهاجرت ها با زندگی های متفاوت، با ایده های متفاوت، با مردم متفاوت جهان دید و بازدید کردیم یا تبادل نظر میان ما صورت گرفته یا ما در کل با ادبیات جهان و فرهنگ جهان آشنا شدیم. این برای ما خوب شده و بیشتر از زنانی که در دهه 80 یعنی حدود 18 یا 19 یا 20 سال پیش تا به حالا زنان که در بخش ادبیات کار کردن بیشتر زنانی هستند که مهاجرت سپری کردن، ولی پس از او زنان دیگری هم که تازه شروع به کار کردن از داخل کشور هم کار کردن، ولی این مهاجرت ها هم گاهی مؤثر و خوب بودن. ډیره مننه. تاسو خپله د یوې فعالې مېرمنې په توګه په غونډو کې خو زه ګورم چې ګډون کوئ. دغه ګډون ستاسو پر ژوند باندې، ستاسو پر وړتیا باندې، ستاسو پر شعر و ادبیاتو باندې څومره ښه اغیزه کړې؟ این حرف مشخص است که یک انسان هنرمند، یک شاعر، یک نویسنده نباید هم خلاف خواسته های روانی و روحیش منزوی شود. اگر گاهی شاعر میخواه یا نویسنده میخواه منزوی شود یا به ممارست و تقلا بپردازه و یا مطالعه شخصی بکنه، در کنار خود بنشینه و با خود صحبت داشته باشه یا در کنار خود با خود خلوت بکنه، این حرف خوب است. ولی اگر زمانی که نیاز داره شاعر و یک هنرمند که در اجتماع حضور پیدا کنه، ولی خوب است که حضور پیدا کنن، ولی شما که گفتین ما این جلسات یا نشست ها برای آدم هنرمند یا در کل برای یک شاعر خوب است، من موافقم با این حرف. این جلسات و نشست ها یا در کل جمعیت ها و مجتمع های فرهنگی و در کل اجتماعی اینا میتونن موثر باشن بدون شک. ډیره مننه. پوښتنه خو ما سره ډیرې زیاتې دي، خو خپرونې په پیل کې مې لیدونکو سره دا خبره شریکه کړه چې عادل عظیم په پښتو ژبه هم شعر لیکي. څنګه مو خوښه ده چې یو پښتو غزل مو درنه واورو، بیا به نور خبرو ته وروسته راشو. سمه ده، یو پښتو غزل خو وایم. ارشاد. لکه سپېڅلی پسرلی لکه رڼا غوندې، لکه سپېڅلی پسرلی لکه رڼا غوندې، لکه وریځې د بهار لکه هوا غوندې، لکه یو څاڅکی د باران لکه شبنم غوندې، لکه تازه یوه احساس لکه نڅا غوندې. واه. د پیغلتوب د مینې شور د تحیر سوری د زړه مستي غوندې او د زړه درزا غوندې. واه، دا بیت وبخې بیا ووایئ. د پیغلتوب د مینې شور د تحیر سوری د زړه مستي غوندې او د زړه درزا غوندې، ته مې انځور د تصور، ته مې الهام د غزل، ډېر خوندور. ته نیمه ورکه یې زما او ته زما غوندې، در سره کښېنم یو ځای شم بې باکه له دنیا چې ته بې هوشه لیونی او بې پروا غوندې. ډېر خوندور، ډېر خوندور، ډېره زیاته مننه. اغلې عظیم د دې نه مو خبره کوي چې شعر لیکئ او شعر ستاسو په اند باندې کومه ژبه ده؟ شعر ته تاسو څه نوم ورکوئ؟ بیشترین پرسشی که از یک شاعر میشه این مسئله است. بالکل. ولی
طوری که میدانیم یکی از پیچیده ترین پدیده های طبیعت میتونه شعر باشه. موږ داسې ویلی شو که نه چې په د شعر لپاره نړیوالو یو مشخص تعریف نه دی هغه کړی که نه، هر څوک هر شاعر له خپل انده بیل بیل نوم ورته ورکړي، په هر ډول تعریف کړی. اوس راځم دې ته چې ستاسو په اند باندې شعر کومه ژبه ده، شعر څه ده؟ بنده برای خودم همیشه یک جمله را با خود تکرار میکنم، میگم که شعر است. یعنی تعریف خاصی براش ندارم و من موافق با تمام نظریات هستم که در مورد شعر دادند، ولی میگم شعر است. ډېر زیاته مننه. کور ودان، مخکې مو له ډیموکراسي نه یادونه وکړله چې د ډیموکراسي په راتګ سره په افغانستان کې ډېریو برخو پرمختګ وکړ. همدا راز د ښځو ونډه په هره برخه کې، دا راز په ادبیاتو کې، په اقتصاد کې، په نورو لاسته راوړنو کې د ښځو هغه ونډه موږ تاسې نشو هېرولی. خو دا راته ووایي چې ډیموکراسي په اوس پیغلو باندې، ستاسو په شان پیغلو باندې څومره اغېزه کړې ده چې په خپل غږ په آزاده ډول هیوادوالو ته ورسوي؟ بعضا ما در درون دموکراسی که اصطلاح بزرگ است، ما آزادی بیان داریم. در کل میشه گفت دموکراسی خب نوع نظام حکومتی است، ولی در خوشبختانه که دموکراسی در زمان معاصر به ما مهیا کرده زمینه این را که آزادی بیان را هم داشته باشیم. حالا این دموکراسی که برای ما مهیا کرده آزادی بیان را، به ما خوشبختانه با این خیلی خوشبختیم و زمینه مهیاست با ما که هر طور سخن بگیم. البته ما یک نسل یا دو نسل قبل خود که نگاه بکنیم، ما میبینیم که چند اندازه ما از نظر به اینا تفاوت کردیم و ما در حال عروج هستیم. ډېر زیاته مننه. خوښه مو ده لنډه دمه واخلو؟ ولې نه. قدرمنو لیدونکو، ورځو لنډه شان دمه ده. له دمې نه وروسته بیا هم له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم. سکوت میکنی، تو سکوت میکنی و فریاد زمانم را نمیشنوی. من سکوت خواهم کرد و تو آن روز برای اولین بار مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید. د حسین پناهی یو لنډ سپین شعر و چې تاسو ته مو وړاندې کړ. قدرمنو لیدونکو، د ابزار خپرونې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې راسره میلمنه تکړه لیکواله او شاعره عادله عظیم ده. اغلې عادله عظیم، په دې هیله یم چې خپرونه کې راسره ستړي شوي نه یې. نه هیله کوم. ډېره مننه. اغلې عظیم، راځو دې ته چې خپل شعر ته تاسو ته دغه خپل شعرونه چې لیکئ، یو ځای کې ما لوستي وو ویل چې د شاعر ته دغه شعرونه خپل داسې ګران دي لکه بچیان. که چېرته دغه شاعر وایي هغه شعر ورک شي یا څوک ورته سپکاوی وکړي، وایي نو دا داسې بې دردېږي لکه دغه بچي ته چې په اولاد باندې سړی دردېږي که نه. تاسو ته د خپل شعرونه څومره ګران دي او دغه خبره تر کومه حقیقت لري؟ مطمئنا همین حرف است. وقتی ما چیزی رو می‌نویسیم دقیقاً از تمام از رگ‌های ما برمیخیزن و میاین روی اوراق میریزن و این حرف دقیق است که ما تا زمانی که زنده هستیم ولو او نوشته ما دارای مشکلات فراوان باشه ولی ما دوستش می داشته باشیم مثل فرزندمون. ډېر عالي. قدرمن لیدونکو، اغلې عادله عظیم له نن نه تقریبا 4-5 کاله مخکې زه پیژنم. موږ په یوې رسنۍ کې ادبي غونډه نیول شوې وه، مشاعره نیول شوې وه. ما هماغه وخت نه ورسره پیژنم تر دې مهاله پورې. خو ما تر اوسه پورې د دې د کتاب په اړه نه دي پوښتلي چې آیا کتاب چاپ دی نه ده چاپ، او که چاپیږي څه وخت به چاپیږي؟ این پرسش است که همیشه برایش پاسخ عجیبی دارم. میگم ممکن است 10-15 سال بعد دیگه دارای یک اثر شویم ولی برای فعلا تصمیم نیست. یعنی تر اوسه پورې چې د دومره وخت کېږي تاسو شعر لیکئ، تر اوسه پورې مو کتاب هم نه ده چاپ کړی. خو دا ولې؟ علت یې څه دی؟ والا میگم ممکن نیست که حتمی است. دقیق است که اگر هرچی بیشتر می نویسیم میتونیم خوبتر از او هم بنویسیم و یک شعر میتونیم
چندین بار رویش کار کنیم. یعنی فرصت برای این اگر عمر باقی باشه انشالله روی هر شعر کار شوه و بیشتر کار شوه و بیشتر تجربه حاصل کنیم. این بهتر است که بعداً چاپ شوه. دا اوس راته وایي چې یوازې شعر لیکي او که په نثر کې هم کار کوي. ما خو لیدلي دي ځینې وخت ځینې هغه مقالې مې زه لولمه، ځینې ادبي ټوټې مې لولمه، واقعا ډېر داسې زړه راښکونکي او دغه د ډېر قوي الفاظ، ډېر قوي عمیق ژور الفاظ کلمات تاسو پکې استفاده کوئ. خو له دې نه باید لیدونکي هم خبر شي چې یوازې په شعر کې کار کوي او که په نثر کې هم. شما خیلی لطف میکنین، کوچک نوازی میکنین. ما در کنار نوشتن شعر 1-2 ساله که سپری شده به نثر هم آغاز کردیم و در حال نوشتن مقاله هستم و فعلا روی موضوعات مختلف خصوصا در بخش ادبیات کودک مقاله می‌نویسم و علاقه‌مند به بخش مقاله است. مخکې دې ویلي چې په پښتو ژبه تدریس کوم، اوس هم تدریس کوي په پښتو ژبه؟ تدریس کوم. ښه، ډېره مننه. دغه خبرې به کمې کړو. یو ستاسې په خوښه به مو شعر و غزلی نظمی هر څه په دري پښتو یې وابیورو. مهرباني ارشاد. این غزل دری است. مادرم زنبق به چادر بخیزد، شاخه افتاد از سر بخیزد. می شود این گونه بعد از جنگ هم سر به اندام کبوتر بخیزد؟ می شود این گونه بعد از جنگ هم سر به اندام کبوتر بخیزد؟ عشق بلوا می کند روز به هم ما دو نیمه سیب را گر بخیزد. قلب زخمی تو را باید و مثل جراحت های دیگر بخیزد. باید از وسواس و بدبینی گذشت، لب به لبهای تو آخر بخیزد. ډېر خوندور. اغلې عظیم که چېرته د پښتو او دري ژبې هغه څه چې موږ غواړو، زموږ ستاسو په شانتې ځوانان یې غواړي که نه، چې د پښتو او دري ژبې دغه ادیبان، لیکوالان، شاعران په ټوله کې د قلم خاوندان موږ په یو ټغر راټول کړو د یو واحد افغانستان لپاره. موږ تاسو په خپل هیواد کې که څه هم نورې سیمه ییزې ژبې ډېرې لرو، خو پښتو دري چې زموږ ستاسې رسمي ژبه ده، د دغې ژبې د قلم خاوندان ته څومره پکار دی چې په خپلو کې سره واحده اوسي، له مینې محبته د خپل وطن د خپل ملت ته کار وکړي. طوری که شما یادآوری کردین از 3 یا 4 سال پیشه که ما با شما آشنا شدیم، باید این انداخت که در همون 3 یا 4 سال پیش ما با دوستانی که در زبان پشتو کار میکردن در تماس بودیم و این یک افتخار است برای بنده. ولی فعلا فکر میکنم یک اندازه گسستی میان دوستانی که پشتو مینویسن و دوستانی که دری مینویسن وجود داره. ممکن این گسست دلیل طوری که شما گفتین ممکن سخت بودن پشتو باشه. ما کمتر میتونیم با دوستان پشتو نویس در تماس شویم به دلیل این چیز شاید باشه. ولی اگر ما گاهی با هم بنشینیم صحبت بکنیم با روی موضوعات خاصی، اگر دوستانی که میتونن پشتو بفهمن، دوستان پشتو زبان با دوستان دری زبان یکجا بکنن، این حرف خیلی خوب است. اگر ما از تجربه های دوستان پشتو زبان استفاده کنیم، دوستان پشتو زبان از تجربه های ما استفاده بکنن، بدون شک ما میتونیم موفقیت بیشتر حاصل کنیم. ډېر زیاته مننه. او څه فکر کوئ چې چېرته دغه ستاسو باند باندې دغه کار وشي، موږ ټول سره په یو ټغر باندې راټول شو، ټول د دغه یوې واحد افغانستان لپاره پښتو دري ژبې. ته نن د دري ژبې لیکواله او شاعره یې، زه د پښتو ژبې یو د قلم خاوند یم. نن ته له ما سره په خپرونه کې ناست یې، خو موږ له دې نه پوهېږو چې ته هم د دې هېواد د دې افغانستان یې، زه هم د دې افغانستان یم. یو له بل سره دغه زموږ مینه هېوادوالو سره په خپلو کې، دا به په نورو هېوادوالو باندې د قلمو خاوندانو چې داسې په ګډه د خپلو ژبو لپاره کار وکړي، په راتلونکو نسلونو باندې، په نورو هېوادوالو باندې به څومره ښه اغېزه ولري. بدون شک طوری گفتم یک حس خوبه که مدارم، این امتیاز مدارم که با شما میتونم بنشینم با شما صحبت بکنم، حتی یک برنامه مشترک دری و پشتو داریم بنده، یک حرف خیلی خوب است، یک امتیاز است و بدون شک موثر است. ولی میشه ما به صورت جدی‌تر از این کار بکنیم. ما تنها با یک برنامه تلویزیونی یا یک نشست کوتاه دوستانه کفایت نکنیم. میشه ما برنامه‌های بزرگتری از این راه بندازیم. مثلا جشنواره‌های بزرگ میشه مختلف ادبی سمینارونه، ادبی غونډې باید جوړ شي، برگزار شوه و دوستان بتونن بیشتر با همدیگر تبادل نظر بکنن. میشه جدی‌تر از این کار کرد. استاد خبره باید په دې ځای کې زه یوه خبره باید یادونه وکړم چې ما چې دلته خپرونه کې ځان سره نور
قلم خاوندان مېلمه کړي دي. سکرین د ټلویزیون نه به لیدونکو لیدلي خپرونه که زموږ لیدونکي چېرته پخوانیو تېرو خپرونو کې زموږ نور د قلم خاوندان لیدلي هغوی هم دا خبره کوي چې دا کار د اطلاعات و فرهنګ وزارت علومي اکاډمي دغه کارونه دي چې دوی باید ترسره کړي. ستاسې په اند باندې تاسې څه وایئ چې دا کار باید څوک وکړي؟ د دې لپاره څوک باید میدان ته راودانګي او دغه نسلونه دغه ځوانان سره یو واحد افغانستان لپاره ژبو ته کار لپاره راوبولي؟ طوری که شما میگین این حرف خیلی دقیق است. مثلا کار نخست کار که در اولویت کارهای وزارت اطلاعات فرهنگ باید وجود داشته باشه هممی باید باشه. در کنار این وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف اینا هم میشه در این مورد کار بکنن بدون شک. طور کتاب‌های مکتب و دانشگاه ترتیب شوند که میان دوستانی که دری می‌نویسند و دوستانی که پشتو می‌نویسند یا کار می‌کنند یا در کل می‌خوانند ارتباط قوی برقرار شود. ما گاهی کتاب‌هایی را می‌خوانیم که با دلیلی که پشتو را کتاب‌های ترتیب شدن بسیاری از شاگردان مکتب فعلا مشکل دارند. دانشگاه شاگردایشان معلمین مشکل دارند. به این صورت اگر پیش بریم کمی مشکل میشه. در کل وزارت اطلاعات فرهنگ کار داره، کارش است، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و همچنان ما در کل خود ما هر کدام ما مسئول هستیم و هیچگاه خود ما را کنار نکشیم و هیچگاه خود فراموش نکنیم و از مسئولیت خود شانه خالی نکنیم. ډېر زیاته مننه. د خپرونې وخت هم اغلازین کم دی. راځو دغې ته چې د افغاني پیغلو نه د قلم خاوندانو نه مو غوښتنه دوی ته مو پیغام دوی ته مو تقاضا څه ده مهرباني؟ ولی ما گاهی بیشتر حس میکنیم که ما بیشتر به توصیه نیاز داریم. من دوست دارم از دوستان دیگه بیشتر توصیه بشنوم. ولی حالا که شما خواستین میشه گفت ما بزرگترین کاری که میتونیم برای خودمان اول شعار ما این باشه ما برای خودمان خدمت بکنیم یا اول خود ما را بسازیم بعداً میایم وارد اجتماع میشیم یا خدمت میکنیم برای ادبیات یا بشیر یا هر طور دیگه یا شعارهای دیگه هم وجود داره. اول برای غنی ساختن خودمان به خاطر اینکه خودمان اول تربیت بکنیم یا گسترش بدیم اطلاعاتمان را باید بیشتر مطالعه بکنیم. اول مطالعات شخصی. کور ودان اغه لازم د ادبزار خبرونه د خاطرات او پیغامونو کتابچه ده. د نورو لیکوالانو ادیبانو ترڅنګ غواړو چې په دې ځای کې ستاسو یو پیغام هم لزان سره ولرو دغه پیغام لیدونکو سره هم شریک کړئ مهرباني. مهرباني لیدونکي به هم په تمه چې څه مو لیکلي دي لیدونکو واوري چې څه مو لیکلي. من از نهایت شب حرف میزنم و از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. ډېر زیات مننه. ما باید چراغ بیارین برای ما. خیلی تشکر. ډېر زیات مننه چې موږ سره مو خپرونه کې ونډه واخیستله او لیدونکو نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله موږ وزغملو ویې څارلو. خپرونه به د حمیم صاحب په دغو بیتونو سره پای ته ورسوم. وایي هغه جنۍ چې اوس خفه ده رانه زه یې له ذهنه هېڅ ایستلی نه شم هغه لحظه مې ځوروي همیشه زه یې خفه چېرته لیدلی نه شم او هغه جنۍ چې اوس خفه ده رانه زه یې غزل کې یادولی نه شم دغه لفظونه هم ناکام شي پر ما په دغه نظم کې ژړلی نه سم. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځم په پاک او بخونکي خدای مه سپارم. الله مل شي.